ولدو دا بل ورځ پولیس والا دی ولدو کنه دی ولدو خبر یې کنه خبر اغا غازی سید خان سید خان عاشق رسول دامت برکاتهم العالیه یو پولیس ته پولیس د موته په معاشره کې پولیس والا به خفا نشي توسه په معاشره کې موته یو چې دا پولیس ته څه یو د الفاظ استعمالو ګنټه مخته سیګ نه پیژني ګنټه بعد اغا غازی سید خان اغا دامت برکاتهم العالیه نن هر عالم چې د نوم خولي په خپل سینا باندې لوس کې غدي ادب کې احترام کې او لکه څرنګه په یو غټ عالم باندې چې دامت برکاتهم العالیه یی درنګ په یو پولیس والا باندې وجه څه تاسو ته پته دو وجه دادو چې غزي وختو وجه دادو چې اغا د سخی او تل چې کوم ګستاخ رسول ملعون اغا قتل کړ رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې غیرت وکړو هغه غیرت الله ته دومره خوان ور کړو چې ان شاء الله العزیز د غازی سید خان صاحب دامت برکاتهم العالیه یو پولیس والا دی الله دومره شان ور کړو چې نن به هر عالم په منبر یې دوي او نن یې د تاریخ په پانی کې په سرخی کې غټه سرخی د نوم ولیکلی شو سبحان الله عزت منه دا د څه کمال دی دا د عشق رسول کمال دی دا د رسول پاک د محبت کمال دی دا تاسو غوړی کنه غوړی تاسو چې موتو څوکو د موتو د تاریخ په سرخی کې نوم ولیکلی شي الله مو د داسې حالات نه وسوتي چې د موتو په مخ کې څه ګستخی وکي الله مو د دې حالات نه وسوتي کچرته چا ګستخی کړه بیا به قتلو کنه به قتلو ټول جواب ورکړي عزت منه چاته هم چې ویر نه کوي په لوس کې وی ور موږ نن بې اعتماد یو په خپل حکومت باندې نن په خپل حکومت موږ بې اعتماد شوي یو موږ ګستاخ رسول ویر کو چې دا ګستاخ رسول د رسول پاک ګستاخی کړی دو دا هغه ګستاخ رسول د سره زر سره وطني برتنیت ویر کوي کنه ویر کوي نو موږ په خپل حکومت بې اعتماد یو د مکتو سه هغه کتابینا چې په ایتو باندې مسلمان شوي یو هغه عقاید چې په هغه عقیده باندې مسلمان یو هغه کتابینا متتیای چې کله په حکومت به اعتماد شي بیا ګستاخ رسول قانون تماور کا قانون پولیس کې اوخلا او قتل یې کا مردار یې کا دا کو ان شاء الله کنه به کو حکومت یو مطالبه نه کو اے حکومت تک چرته ګستاخ رسول تا پنسی ورکه لکه څرنګه د پاکستان په آئین په قانون کې لیکل شوی دی قانون کې شته کنه نشته ټول جواب ورکړي قانون کې لیکلي چې ګستاخ رسول به پنسۍ کېږي موږ د ملک ته وفادار خلک یو علماء دیوبند د ملک سره بې وفایي نه کي موږ یو چې موږ په خپل قانون سو تن چې قانون نه عملي کوي ځکه د تو مخالفت کو نن موږ یو چې زه به څه کومه ګستاخ رسول ته د که سزا ورکوله قسم مې د الله په ذات وي که یوه ایسوچو وکړل که یوه جرنیل وکړل که یوه پولیس والا وکړل که یوه درزي وکړل که یوه هغه کس وکړل چې هغه نلی صفه کوي موږ به علما د هغې قدر کو که نه به یې کو هغه به د موږ د سر تاج وي چې د ناموس رسالت د پوره قربان شي خو که چېرته چا داسې نه کړل یوه طرف ته غازي جوړ شو بل طرف ته یو کسر جګ شو حفاظت یې ورکولو موږ به مخالف و که نه به و انشاءالله موږ به د هغې په مقابله کې روزو که نه انشاءالله عزت منه موږ د حکومت آئین قانون په تو مانو علما به چاره دادو چې کیم کس د خپل حکومت د آئین نه ګډ شي موږ ورته وایو چې نه عالم صرف د جماعت رسې خو محدود نه دی د عالم چار دادو چې ته په قانون نه څه په آئین نه څه زه د قانون ته سیخوم زه د پرېږدم نه زه د څه کومه په هر ځای کې د آئین قانون ته هره طبقه که هغه مستر دی موږ یې سیخوو انشاءالله چې کیم مسؤلیت د موږ دی د عالم د ډیپټي دغه دو چې په ټولې باندې به پوس وي که نه به وي تاسې تعلیم کړی دی که نه دی مو کړی د عالم ډیپټي دادو چې د ملک وزیر اعظم بدای سموي د عالم ډیپټي دادو چې د ملک جرنیل بدای سموي د عالم ډیپټي دادو چې د ملک هر یو کس هر طبقه خلق علما به نصیحت ورته کي کان چېرته د دې نه مخکې ممتاز قدري شهید رحمه الله نوم اورېدلی که نه دی اورېدلی هغه هم یو پولیس والا و په دې وردی کې الحمدلله غیرتي مسلمان شته په دین مین خلک شته هغه ممتاز قدري هم یو باډیګارډ و که نه و یو پولیس والا و که نه سلمان تاثیر ملعون چې مردار کړو الله څومره مقام ور کړو اې دې مخکې غازی فیصل هغه دامت برکاتهم العالیه چې پس پر هغه نن په جیل کې د پېښور کې
هغه څه وکړل یو درزي و یو درزي بچای و نن علماوی څومره شان ویل کړو وجه څه د تاسو ته پاته وجه دا د چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره عشق کړی دی و عزت منی دا غوړی کنه چې د قبر نه مو خوشبوئی راونه شي غوړی کنه یې غوړی ټول جواب ورکړئ هر قبر نه مو خوشبوئی راونه شي ابو بکر ته الله کوم مقام ورکړو رضی الله تعالی عنه ټول وای وا صحابه وا دا دغه نعره نه قربان شم وا صحابه وا د الفاظ نه قربان شم د صحابه دغه د نوم نه قربان شم څه عجیبه عاشقون ول الله ته لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله یې زه په تحقیق سره وینه روزي هم پیغمبر سره چې چا دغه ونې لوندې بیعت وکړو په جهاد باندې عزت من صحابه الله د جنت ځای ویلر ولګل ځکه یې ولګل چې د محبوب عاشقون ول ځکه یې ولګل چې په محبوب باندې مین ول امت یا آرام کی اے محمد صرف اول ته چرجګ مکړه رسول پاک فرمایي بیا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا د انګريزو نے زمن ابو بکر تکنزل کی کنه کی دا عمر تکنزل کی کنه کی اے چې چا د ابو بکر او د عمر سره مینا نوی د الله په ذات مې د قسم وی دا مسلمان نشي کېدای چې ابو بکر او عمر تکنزل کی دا حرامي کېدای شي حلالي نشي کېدای په دې مو یقین شتا کنه مو شتا د صحابه ایو یو درد چې مختکم د صحابه ایو یو غم چې مختکم چې صحابه کرام رسول پاک فرمای اول با ابو بکر رجک کم ویل با اول نه رجیږي ابو بکر ویل با اول ابو بکر نه جیږي چې د کیر نه هر څه قربان کړل رسول پاک ته ور کړل عائشہ صدیقہ فرمای کیر ته چې کله ابو بکر روغلو دی وی غزوه د پر چنداوا ابو بکر می ولدو چې په دیوله باندې لوسلوي او په دیوله کې واستندو هغه کسي چې په جهاد کې مې د الله په لیار کې مې واستن هم په کیر کې پته نشي او چې چا هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه ګستخی کړی دو بیا ادب الفاظ استعمال کړی دي ولید ابن مغیره اخیری خبره کم بیا خبره بس کوم ولید ابن مغیره دې څه وکړل رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ډیر ورکول ډیر مالدار کاسو ډیر مالدار یو تکلیف به ورکول ایو مقابل دی رسول پاک ته وی انک لمجنون العیاذ بالله محمد لونه شوی دا خبره چې د تکید ما معنی دا لونه شوی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله رسول پاک صلی الله علیه وسلم خاموش الله پاک ته خبره خوان نکړو ور الله محبوب ته محبوبا ته خود مو محبوبی ته جواب ما ور کوا مته پریګدا الله لس الفاظ استعمال کړل هم مازم مشائم بنمیم مناع للخير معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم الله لس ورته ته یی د یو ټکه استعمال کړو څه وي چې محمد العیاذ بالله لونه شوی دی الله ته دومره غصه ورغله کما یلیکو بشانه لس الفاظ استعمال کړل ولید ابن مغیره براکه دا بد اخلاق دی دا مصرف کوین دی دا فضل خرچی دی او دا دغه دی نه کیسه وکړي په لسم ور باندې الله و ته فرمای عتل بعد ذلك زنیم د ټول نو ورسته توې ارمینه هم دی عزت من د محبوب په یو خبره باندې الله دومره خفقیږي الله ته دومره غصه ورسی د کې څه وي ته وې یو لفظ دا بد اخلاق دی دا فضل خرچ دی دا فحاش دی دا دغه دی چې څومره بد اخلاق دی الله و د ټول په دکې موجود دي په اخر کې وې عتل بعد ذلك زنیم دا ارمینه هم ده اگر چې په تفسیر کې دولت علماوی 15 کسونه نه مراد کړی دي خو اصح قول دا ده چې د ولید ابن مغیره مراد ده نره سلویر کسونه هم مختلف تفسیره کې شتا خو اصح قول دا ده چې ولید ابن مغیره دا ته نه کسي چې ته د محبوب ترې ابو لهب د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تر خو چې کله رسول پاک ته تکلیف ور کولو کله رسول پاک څکړل دنه مخ کې ډېر وسره جوړ و چې د نبوت دعوا نه وکړي وی وروي عزت من لګه توجه مو غوړم د څنګه محبوب ته غلط الفاظ استعمالوي الله بیا څه وته یي الله څومره وته په غوسه کیږي عزت من دا ابو لهب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ور کوي اذیت ور کوي هغه څه کې غلط الفاظ استعمالوي چې کیم زیته دای دعوت تلور شي په هغه ځکه پر
رسول پاک پسې ډنډیرې وایي چې دا محمد العیاذ بالله لیونی شوی دی خبره ما وروي او بیا څه کوي په خپل کیر کې هغه د بیبیرو ام جمیل هغه پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې ګندګي ارتیوي لړی پرتیوي په داسې ټیم کې الله څومره وته غوسه شو مثال یې دا شوی دی لکه یو سړی چې محبوب وي اسې بلا تشبیه بلا نظیره یو سړی بچای دی ا بچای یو بل کس اولو تکلیف یې ورکړو د بل وته چې لوسینه د موت شا د سخت الفاظ دي کنه د زړه ته دوک دی الله پاک خو د زړه نه پوک دی خو الله ته غوسه ورسي په خپل محبوب باندې الله څه ته فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب اے ابو لهب لسینه د موت شا او لسینه د موت تی الله الفاظ داسې استعمالوي عزت منه د محبوب الله ته ډېر ورګرون ده اخیری روایت بیان کوم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره به مینا کو کنه به کو محبت به کو کنه به کو عزت منه دغه محبوب سره به ویلې مینا نکو چې موته ته په هر حالات کې جړلې دي کله چې اول ورځ وشو خله مبارکه تپوله خله مبارکه تپوله علما ویلي کله چې کله رسول پاک ستر شو او تپوس ونه وشي یا محمد صلی الله علیه وسلم مې پلور مې دا ونه قربان وي ته چې کله اول وشوي ته خله مبارکه ته پیدا ده تو څه رسول پاک وي ته فرمایي په دې ټیم کې وی چې یا الله ابو په امت باندې حال وکا امتی امتی نعره می والے عزت من اغه محبوب صلی الله علیه وسلم سره به مینا ویلې نکو ویلې به محبت نکو چې حضرت عائشہ صدیقہ فرمای رضی الله تعالی عنها چې د دوړې جان سردار مبارک صلی الله علیه وسلم میرو پلور می دا وینا قربان وی د موتو اده ګل فرمای ام عائشہ صدیقہ فرمای شپه ټیم ده ټول شپه په تهجد ویلوړ کله پر رکوع باندې شي کله په سجدا باندې شي او وچ وته وې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کمره ډیره وړی کیوا کټای وړی کیوا او په داسې ټیم کې ام عائشہ صدیقہ فرمای چې کله بدای سجده ته لړو مو به د خپل خیر ټیلې کړې زیبو نو په کمره کې او چې دای بیا قیام ته لړو مو به بیا خې وګدې کړې بیا به آرام کړو د ټوله شپه مې ولدو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم الله ته جوړی زار او قطا او چې اخر کې مې خې ولل رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تیاره کې هم دلای کېدو دن دا د لوسنه به خپل پړک خاطو د پخنه به خپل پړک خاطو تیاره دو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم پخې مبارک مې وکړه ام عائشہ صدیقہ فرمای چې پخې مبارک ډډه شوی وي ته مې یا رسول الله ته په مبارک خو الله یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر پیغمبر ګناه دې نشتا خو کین خلاف اولاد کړی وي هم الله معاف کړی دي دومره ډېر ویلې جوړه وچرته وي چې زه خو د خپل امت د پر جوړم او عائشہ صدیقہ فرمای مسجد نبوی کې ده په داسې ټیم کې یو لیونی زنانه روغله چې په خپل بچی پسې لیونی شوی و بچیونی اول ولنا چې کله الله ویر کړو بیا بچای یو ورک شو لږ متوجه شه اخیری خبرې دی بیا خبره بس کوم نو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه زنانه چې کله ولدا صحابه ته یې صحابه دا زنانه وکسه د خزه اذن خپل بچای ورک شوی ده او دی په لیونتیوب حالات کېدو ای دی په سر باندې صدر نشتا او دی د خپل د سر صدر اوګه تر واستلای داسې کړي مو طرف ته لګ متوجه شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه صدر مبارک ولدو اګه زنانا په مسجد نبوي کې و طرف ته منډه بل طرف ته منډه په خپل بچی په سلونی شوی دو رسول پاک او فرمایل صلی الله علیه وسلم په میدان محشر کې د امت په بارا کې د مهم د حال وی زب کله په میدان محشر کې و طرف ته منډه کم امت په بارا کې ویم یا امتی امتی کله بل طرف ته منډه کم یا امتی امتی د الفاظ ویم ټول انبیا و نفسی نفسی وی چې آخر کې به د الله د عرش د سیر لوندي و طرف ته زرو شم دا خبره ډیره خوندوره خبره ده عزتمن رسول پاک او فرمایل د الله د عرش خي څنګه ته ودرېږم او وی چې د خپل ګیره مبارکه به داسې ونسم او عرش ته به غمجن قسم الله به اعلان وکړي محمد ویل غمجاني اے محمد ویل غمجاني او وی چې زه ورته هم چې الله تو خو مسره وعده کړی دو ولا سوف يعطيك ربك فترضى چې کله په هغه ورځ زه پریشان شوم تو وعده سره وکړه چې دومره پیره به محمد ته نه پرېږدم سره سم چې د خپل امت په باره کې ته خوشاله کړی نه وې
او رسول پاک قسم وخوړ بوده د الله په ذات قسم می دومره پیرا بو زه خوشحاله نشم د الله نه چې څیرا سے میں یو امتی هم په جهنم کې پریت وي زه به خوشحاله نشم او اغه نه بعد رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای اغه نه بعد بزرون شم اغه نه بعد بزرون شم چې امت په برکه کله الله وعده سره وکي او چې کله وفات کیږي عبدالرحمن ابن عوف فرمای رسول پاک په خبره نه پیږي د سر مبارک درد دی د زنکدن حالات دي بهوشي حالات دي رسول پاک ته مسترینه ورنګ کړل رسول پاک په دې ټیم کې هم یې چې امت الله دې مو د امت سره بچی شول په ټیم کې امتی د ځواني په ټیم کې امتی شپږ غنټه هغه الله ته په رکوع په سجدا د امتی نعره وایي کله د زنکدن حالات بیا امتی نعره وایي چې کله رسول پاک فرمای صلی الله علیه وسلم میرو پلور می دا وینا قربان وي په کورډا ور دا وینا قربان وي کله چې میدان محشر ته زر جګېږم کله میدان محشر ته تمام عالمین ارجک شي رسول پاک فرمای اول قبر بده موس پړنلای کی اچا قبر بنس پړنلای کی چې کله قبر ار کلاو کی فرشته بده عزت قران کې کلاو کی اول چې د موس ترګر جګ شي فرشته ته بیا وایم امت مرجګ نه بي امت مې په څه حالات کې ده بیا بده امت ناره وای رسول پاک فرمای جبرائیل امین میکائیل ورته وای امت حالات هغه سیری امت یا آرام کی اے محمد صرف اول ته چرجګ مکړه رسول پاک فرمای بیا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا د انګريزو نه زمان ابو بکر ته کنزل کی کنه کی دا عمر ته کنزل کی کنه کی اے چې چا د ابو بکر او د عمر سره مینا نوي د الله په ذات مې دا قسم وی دا مسلمان نشي کېدای چې ابو بکر او عمر ته کنزل کی دا حرامي کېدای شي حلالي نشي کېدای په دې مو یقین شتا کنه مشتا د صحابه ایو یو درد چې مختکم د صحابه ایو یو غم چې مختکم چې صحابه کرام رسول پاک فرمای اول با ابو بکر ارجک کم ویل با اول نرجگی ابو بکر ویل با اول ابو بکر نجگی چې د کیر نه هر څه قربان کړل رسول پاک ته ور کړل عائشہ صدیقہ فرمای کیر ته چې کله ابو بکر روغلو دی وی غزوه دو پر چنداوا ابو بکر می ولدو چې په دیوله بوندلو سلوي او په دیوله کې واستندو هغه کسي چې په جهاد کې مې د الله په لیار کې مې واستن هم په کیر کې پته نشي هغه ابو بکر بو ویل مقام نه لري هغه ابو بکر بو ویل اول خلیفہ نه وي هغه عمر بو ویل اول خلیفہ نه وي عزت منه چې د چا په وجه 22 آیتونه په قران کې نازل دي هغه عمر بو ویل دویم خلیفہ نه وي چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دعا دو هغه عمر بو ویل اول خلیفہ نه وي چې اسلام پټ کېدو خو چې عمر کله ایمان وروړو یا رسول الله په حق پیغمبر نه یې په حق پیغمبر یم یا الله د دین په حق نه ده د دین په حق ده یا الله د اذان په حق نه ده په حق ده بیا ویل پټ کېګو روزه مسجد حرم ته تیرای رخصتا او ابو جهل څنګه ونوي عتبه او شیبه ملعونین څنګه ونوي چې عمر رغلوي څنګه مقابله ول نشتا هغه اسلام یې هغه د 22 لاک مربع میل حکمران عزت منه هغه عمر و بیا رجب شي بیا په جنت البقیع ته لوړ شي صحابه ورجګوي حضرت عثمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت علی چې بیا کوم مقام ده زبیا صحابي شان د رسول پاک مخ ته چې یور ور کتلې د ایمان په حالات کې د متعقیده او ایمان دي یور ور چې کتلې د ایمان په حالات کې بیا د ایمان په حالات کې وفات شوی دي د دنیا تمام تابعین تابعین ائمه فقها محدثین اولیاء قطبون غوثون څومره نیک خلق دي اېدی د پښې ګردې ته یو کس هم نه ورسمیږي په دې مو عقیده شته که نه شته البته ترتیب یې مګه منور یوري من هم چې څوک د محبوب ته په بد نظیر کسي ای مسلمانه ای هغه علماوي چې په میډیا زونینه مشهوره وای او نن دا خبره کې چې تحقیق مو ویل نه کړو د ګستاخ رسول په باره کې ولدلی مو دی کنه دی مولدلی هغه علماوي ته مګیایو په دې کیسه کې مغه کنی تو سے به هم په ګستاخ رسول کې روغلی وای نه دی لیونی ګستاخی قبول دو لیونای چې ګستاخی وکي علماي قتل یې کوي او نشه کې کس ګستاخی وکي قتل یې کوي چې څومره غټ سړی وي اگر کا کافر ویل نه وي چې د مسلمان په ملک وي قتل یې کوي اگر کا ذمي کافر ویل